وای چې کله اخره زمانه شي که نه نو په دې خلکو کې به قتلونه زیات شي، مرګونه به زیات شي. تاسو اورئ که نه په هر کلي نه دا خبر راځي پلان کې راولګېد او پلان کې قتل کو. دا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وو وی د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې قتلونه به زیات شي. ای ظالمه تا ته پته نشته مسلمان قتلول څومره لویه ګناه لري. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی کو چرته وو اسمانونو والا وو زمکو والا دا د یو مسلمان په قتل کې شریک شي الله تبارک وتعالی با دا وو اسمانونو والا دا وو زمکو والا اور د جهنم ته ولی چې دا د یو مسلمان په قتل کې شریک شو، د یو مسلمان په قتل کې. الله ته دا پروا نشته دی چې دا خو تمام مخلوق دی. الله فرمایي ما ته دا تمام مخلوق اور د جهنم ته اچول اسان دی، خو د یو مسلمان بې ګناه قتلول را باندې ګران دي. سوچ وکړه ته مسلمان ته څنګه ټوپک نیسي، ته مسلمان څنګه وجني. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو انسان د بل مسلمان په قتل کې معمولی اشاره کړې وه چې دغه دی. حدیث مبارک کی راضی د قیامت په ورځ باندې براشي په دې تندي به ورته لیکلی شوي آیس من رحمت الله، د الله د رحمت نه ناامیده انسان. صرف د مسلمان په قتل کې اشاره وکړله په میدان محشر کې به داسې ګرځي چې په تندي به ورته لیکي د الله د رحمت نه ناامیده یې. ظالمه تا خو ټوپک راواغست، تا خو مسلمان ووجه، تا خو مسلمان قتل کړو. د مسلمان په قتل سره د الله عرش ړکېږي. کوم حالت ته روان یو، کومې زمانې ته روان یو. لږ افسوس پکار دی. دنیا دومره خوښه شوه مونږ ته، دومره محبوبه شوه مونږ ته چې رور رالګي رور وجني. داسې ده که داسې نه ده؟